ها ته ما له دلته ستا وشو تقریبا 18 ورځې شي ستا وشو چې دلته راغلی او ته به یو 10 ورځې نور هم دلته یې کوم وخت کې چې ته راغلی وې نو هغه وخت کې ستا ذهني حالت ډېر ګډوډ و لکه هغه چې ته راوستی وې نو هغه وخت کې دا هغه چې ستا ایون ما ته یادېږي ستا ویښته ډېر اوږده اوږده ته داسې زنګېدې غوندې خبرې هم دې سمې نه شوې کولی غوسه وه کنځل و که نه ځان سره به خبرې دې کولې ټیک شو او هغه زړه به تنګ و او ستا مطلب دی چې یو ورور تا وفات شوی و هغه هم د هغې به هم ذکر کولو نو اوس تا مونږ ستا علاج وکړو نور هم روان دی نو اوس ته څنګه محسوسوې اوس خو زه بلکل ښه محسوسوم زه بلکل نارمل حالت ته راغلی یم اول چې دی نو زه ډېر زیات ګډ وم حتی ته ما ویل چې د هر یو نشی نه ما مخ نه دی راوړی او نشي دغه مشکلاتو په وجه باندې شروع شوي لکه نن سبا د خوب خوراک هر یو څیز چې بلکل برابر دی شک شبې خو نه نه راځي جي نه هېڅ هم نشته غوږونو کې سغېدي اوازونه نه جي نه هېڅ سره چې زه بلکل نارمل یم او خوراک خو چې دومره کوم چې دومره ما پسې روزه کې چکر نه کوي هلته ستا دا ویښته ډېر اوږده وو ته بلکل ځان راوړو خبر نه وې یو طرف ته بس ما چې بلکل ځان یې دنیا نه کټ کړی و ما دا سوچ چې لکه زه به دوباره بیا د دنیا باندې راشم او جی ستا د ژوند کې تا 3 پېښې راغلې وې که نه یو د ورور مرګ و نو دا بیا د مور پلار دا لږ بیان کړه چې دا سر جی کله ورور وفات شو دا کلنۍ خبره ده د دې 2 کاله کېږي مخکې تا نه مشر و ما نه مشر و جي او هغه څنګه وفات شو هغه جي خودکشي کړې وه مور ورسره جګړه وکړه مور زموږ چې هغه وزغونه ډېره تېزه ده هغه برداشت نه کړی شو روژه ها او بس غرمه ګولۍ واچولې هغې سره هغه وفات شو بیا بېهوشه شو او بېهوش شو راو هر هسپتال ته مې رسولی دی رحمان هسپتال ته چې مې ورسولو هغه وایي چې بس ختم دی ختم دی بچ کېږي نه بچ کېږي نه یو وفات شو زما وخت ته هغه وفات شو چې کله وفات شو نو زما ټولې دنیا د هر یو څیز نه راموړ شو ما چې دومره بېکاره وخت هغې نه بعد تېر کړی که نه ما چې په نوې کپړې نه دي جوړې کړي نه مې اچولي او نه به مې پیزار باندې سره او نه په ویښتو باندې بس په خپل یو سوچ کې پروت وو هغه ورو به مضمونه ورته ویم یو دغه مو بل د دې ماماګانو سره خانداني مسلې وي دا هغې نه د رور نه مخکې وي که رور نه وروسته وي دا هغې نه مخکې وي خو لاړ شوي نه وي لاړ شوي نه وي د حصو کې او شیرز کې لکه هغې باندې خفګان و چې خپله حصه شتل او درکول جی جی ماماګانو سره دا مشکلات او جی بیا مور او پلار څه تا څه خبره کوله مور خو پالک والي ده هغې خو ډېر ورک شو او والد صاحب هم بیمار دی والد صاحب هم چې دی ناروغ و بیمار دی دغه پرې راغلی و بېهوشي پرې راغلی 15 ورځې بېهوشه 15 ورځ بعد هغه په هوش کې راغی خو د پېژندګلو اوس هم نه شي کولی نو د دا 3 واړو دا چې کوم مسلې په تا غټې غټې تېرې شوې نو ستا لکه ذهني حالت بیا د هغې څه هغې باندې څه اثرات وو لکه یو دا ووایي چې د رور خفګان وجې سره زما د ژوند اړه تور شو یا لکه ستا باندې څه خفګان ټینشن داسې او چې نو هغې نه بعد بیا چې یو نه 2 شي 2 نه 3 شو نو زه بلکل وغورځېدم ما بلکل دا سوچ نه چې زه دوباره بیا زندګي شروع کړم ما ته به ډېر میلاو شي او زما سوچ دا چې بس ما زه په دې کټ کټ کې زه مړ شم چې خبره ختمه شو او جی دې دوران کې بیا تا نشې شروع کړې دې دوران کې ما نشې شروع کړې څه نشې دې کړې دي سر جي نو بغیر د پوډرو نه نور هر یو نشه ما کړی لکه چرس دې څښلي دي چرس مې څښلي دي الکوهل هم څښلي دي الکوهل هم څښلي دي آیس هم څښلي دي بنګ منګ ته او چرس مې څښلي دي بنګ وغیره او جی ګولۍ هم دې ډېرې ګولۍ هم ډېرې زیاتې خوړلې دي کوم دا زینکس ګولۍ به دې خوړلې زینکس ګولۍ هغه باندې چې بیا ناروین چې 1 MG د ورځې به څو ګولۍ خوړې د ورځې په جي به کله 20 خوړې کله 25 کله 30 یو ورځ دا تا هغه ټینشن ډېر و هغه دې ختمولو کوشش بس دا هغه ټینشن ختمولو کوشش مې وکړه ما په دې کې زما ژوند ختم وشي نو لکه ښه به لکه ما کور به دیم نه رنځېږي او
زه هم نور نه وړاندې کوم بس خبره وایي طرف ته شي ټیک شو. خو بس الله پاک قدرتونه شي لپاره ها اوس څه امید دې پیدا شو اوس د ځان څنګه ښکاري ژوند څنګه ښکاري اوس خو بیخي دا امید پیدا شو چې لکه کور غواړم مور او پلار او ما پکې دا چل وکړو لکه ما ځان نه سخت نفرت په دې ټیم کې اوسم کېږي هغسې چې لکه هغوی زما په وجه باندې هغې نور هم خراب شو تا ته به خفه کېده ضروري خفه کېده او چې او لکه او زما په څه وو لکه ما په کار دا چې لکه ما راغلي خدمت کړی مور او پلار او د یتیمانانو مې خدمت کړی ما شیطان دومره د وکړو چې په بدل راوړم هغوی به ما داسې پاتې شو دې وجې سره جنګ جګړې به هم راتلې کور کې یو جنګ جګړه خو ما غوسه به نه وکړه خو ما ته کور چا جواب نه دی جواب نه دی کړی. اوس آینده چې دې منه ځې نو څنګه سوچ کې چې څنګه ژوند به تېرېږي واپس به دې طرف ته ځې یا د دې نه به یا ژوند کې به څه بدلون راولي ډاکټر صاحب دې نه بعد چې زه بیا په دې غاړه کې راوځم کنه لکه په ځان سره د ماشومانو سره ډېر زیات دی کوم دې ته انشاءالله زما اراده ده چې دې ته تګ دی نمبرې سټارټ کړي انشاءالله به وکړم او بلې نه بعد بیا چې راځم نو ملګری هغه چې پلاني صاحب دوکانونه دي هغې چې دا راته پاره وم ته چې به کار سکي نو هغې نه مې دا سوچ کړی چې سیمټ او سیخ او خښ تردي شي دا کار روان کړم دا به غټ دی نو په ټایم ټایم باندې په صحیح کېږي اوس دا وړه دوکانداري ده نو دا وښیې کړو که دا زما نه کېږي صحیح او جي ښه نو زه به اخر تا ته دا وایم چې ډېر د خوشحالۍ خبره چې ته راووتې موږ ټول ټیم تا سره محنت وکړو بالکل تا خپله اراده وکړه تا خپل همت وښولو او ورځ په ورځ به ستا ذهن هم ښه کېږي ستا بدن هم ښه کېږي ځکه چې دا دومره د کلونو د دې اثرات دي د نشې ستا په ذهن او په بدن او نو دا به ټایم اخلي جی ها وخت په وخت ورځ په ورځ به ته ښه والي ته ځې سوچ او فکر لحاظ سره بدن لحاظ سره دې کې به زه تا ته دوه خبرې کول غواړم جی چې ژوند کې مسلې خو راځي مشکلات هم راځي غمونه هم راځي جی او د هر چا راځي نو هغې کې دوه لارې وي یو غیر صحتمنده لاره هغه غیر صحتمنده لاره دا ده چې په هغې ته روان شو چېرې هغه شی تا غم تا نه برداشت نه شو نه برداشت کېدو نو تا بیا دې نشو طرف ته لاړې چېرې دا ټینشن او دا غم کم شي او ځان نه ړنګ تور شو چې بس دې کې زه ختم شم نو بس ټیک ده او تېښته دې کوله فرار دې کوله جی خو خبره دا ده چې هغې نه چې کله به ته راووتې نو حقیقت خو به تا ته د ژوند بیا همالته ولاړو او مسلې خو به ته بیا هم ولاړې وي د ورور غم د میندو مور او پلار د بیماري یا د ماما سره مسلې خو به بیا هم ولاړې وي نو بجای چې دا لکه دا د هغې حل خو نه و که نه دې سره ستا مسلې حل خو نه شوې که نه بلکې نورې مسلې پیدا شوې تا دپاره هم او ستا مور او پلار دپاره هم کور دپاره هم او هغوی چې که ته تا ته نو داسې ځوان زوی ته چې که ته چې په دومره اوس په دې نشو کې ډوب شو نو هغه خو به نور هم خرابېده که نه یو د دې صحتمنده طریقې د ژوند کله چې څه مشکل پیدا شي صحتمند طریقه دا وي چې ته به ځان ته هغه مسله اږدې سپړې به ټیک شو که نه او هغه به ته پرانیزې د هغې مسله باندې به ځان پوهې د هغې به حل تلاش کړې چاره به ګورې چا صلاح مشوره به کړې هغه مسله به حل کړې او مخکې به ځې ټیک شو که نه نو یو خدای چې ستا رول دی خدای اوس وبخي لکه کور ماحول دوستانه پکار دی چې دې خبرو ته یعنې نه رسي چې دې مرحلې ته یا دې ته دا خبره نه رسي چې هغه خپل ژوند وشو یو خو د کور ماحول دوستانه پکار دی یو هغه رور دی واده کړی بچي شته نو غم په خپله ځای دی خو هغه غم ډکې نه دي ساتل پکار د هغه غم د هغه کیسې شریکول پکار دي چې هغه مړه ستا نه راوځي هغه د هغه غم او هغه غم له یو وړښته ورکړي چې د هغې د بچو تربیت او تعلیم بندوبست وکړي او هغې له دومره مینه ورکړي چې هغې ته د پلار کمې نه محسوسېږي
نو هغه غم له یو مثبت یو ښه اړخ ورکړي. کوم ماماګانو سره کومې مسلې وي نو هغې کې طریقه هم دی چېرې سړی کیني، جرګه وکړي، خبره اتره وکړي او هغه مسله حل کړي. که لږ لاندې باندې وي خیر دی، خو هغه مسله حل کولو ته بوځي. درېیم دا ده چې مور او پلار وو نو بیماري خو وي، هغه خو سړي اختیار کړي. نو بیا چې څه ممکنه کېدی شي، کم ښه هسپتال کې کم علاج یې چېرته کېدی شي، کم ډاکټر ته بوتلی شي، نو هغه علاج سړی هغه وکړي او د هغې خدمت وکړي که نه، او هغه چې د هغې د اخري عمر دی چې هغه په ارام تیر شي. پوه شوې؟ نو دا به یاد ساتې چې ژوند کې کله چې مشکل راځي مسله، نو په سر به یې نه سورې، پوه شوې که نه، او تېښته به نه کوې، نشو طرف ته به نه ځې، بلکې دا صحتمنده طریقه چې ته مو ووایي نو دې طرف ته به ځې، مسلې به حل کړي. دا بیا سبا بله مسله راځي، بیا به بله مسله راځي، ژوند کې دا مسلې راځي. نو هغه دا ده چې یو مسله ته حل کړي نو ستا یو اعتماد پیدا شي په ځان، ستا ته یو تجربه حاصله شي. بیا چې مخکې ځې ژوند کې بله مسله راځي نو د هغې هغه زوړ کوم ستا تجربه حاصله شوې وه چې کوم مسله تا ته پېښه راغلې وه، په کومه طریقه تا حل کړې وه، نو هغه تجربې نه به ته فایده اخلې. بیا به مسله ځان ته سپړې، د هغې به بیا مسله د هغې حل تلاش کړي، بیا به چا نه مدد اخلي، هغه مسله به بیا حل کړي او مخکې به ځي. نو ژوند کې دغه شانتې چې ځین تجربه به حاصلېږي، تا به په ځان اعتماد پیدا کېږي او غټ نه غټ مشکل به ته مقابله کولی شي. دا مشران چې وایي که نه چې مشران ډېر برداشت وي او ډېر ورکې هغې کې قوت وي او برداشت وي، او نو هغه وجه دی چې مشران داسې د ډېرو مشکل نه تېر شوي، هغوی هغه مسلې حل کړي وي او یو غټه تجربه ورته د ژوند حاصله شوي. ټیک شو چې دا به ته ځان ته یاد ساتې او امید دی چې ته دې منځې تا ته به یو نوی ژوند ملاویږي. ټیک شو؟ او میاشت په میاشت به راځې، زما سایکالوجیست زه خپله زموږ ټول ټیم څنګه ستا خدمت کړی دی او ستا مدد کړی دی، نو دا به ستا بیا مونږ ټایم په ټایم ګورو چې څومره ښه والی راځي، څه مشکل پیدا کېږي نوی، او په هغې به تا سره خبره کوو. ټیک شو؟ خو لکه ژوند به ته په خپله تېروې. ټیک شو؟ او یو ښه طریقه باندې به تېروې. ټیک شو؟ ډېره مننه.